دا لیدونکي به زما ویډیو ګوري داسې پکې شته چې ما پسې کنزل کوي مخامخ په الله قسم کوم هغه ته هم زه دعا کوم مولانا ډېر ښکلی انسان دی رب دې تل لري آباد په مونږ ګران دی رب دې تل لري آباد په مونږ ګران دی افتخار مولانا ډېر ښکلی انسان دی افتخار مولانا ډېر ښکلی انسان دی الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیرو خوږو مینوالو زه جاوید افریدي او زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې د آواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم مینوالو دا په سکرین مخامخ چې کوم شخصیت تاسو ته ښکاري زه امید ساتم تاسو به یې زما نه ډېر ښه پیژنئ د ستعارف محتاج نه دی دا جی په پېښور کې بډابېره سیمه کې یو مشهور دمګرې راوتی دی او د ډیرو لرو علاقو نه جیوله خلک راځي او دغه شان الحمدلله ډیر زیات خلکو ته فایده هم ورکړه د قاری افتخار صاحب په نامه باندې یادېږي په سکرین تاسو ته مخامخ ښکاري مینوالو د قاری افتخار صاحب خواله راغلی ما غوښتل مې چې د ده نه څه خبرې ریکارډ کړم د ده زندګۍ حوالې سره یا الله پاک ده ته چې څومره غټه دا مرتبه ورکړه د دې شاته وجوهات څه وو مینوالو پروګرام در سره ضرور وګورئ او در سره شیر کوئ قاری افتخار صاحب مولانا افتخار صاحب په پروګرام کې درته ډېره زیاته مینه هرکلی وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو الله دې ستاسو دنیا و خیرت ښایسته کړي او د هر غم او مصیبت نه الله وساته او ستاسو دا راتلل دلته د ټولو خلکو دپاره او چې څوک دا ویډیو ګوري د ټولو دپاره دی الله د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي جزاک الله مولانا صاحب یو جهان مننه قاری افتخار صاحب تاسو زموږ د پیج مینوالو دپاره په جنګالو تاسو جی بي سي کلي د کوم ځای اوس تاسو ژوند چېرته کې دی مصروفیات مو څه دي جي کاري صاحب زه خاص د بډبیرې اوسېدونکی یم او د توتي خیلو کندې یم خو بس دې خوا بهر لږ راوتي یو دننه کلي نه هم د دې ځای اوسېدونکی یم او مصروفیات دقه د الله د حبیب د امت خدمت کوو بس دقه مصروفیات دي قاری صاحب دې فیلډ ته تاسو څنګه توجه شوه یا دې دمګري خو الحمدلله ډېر دي الحمدلله الله دې نور هم سیوا کړي خو یقینا د نورو دمګرو په نسبت الحمدلله ستاسو لهجه یا تاسو ته چې کوم خلک راځي یا کوم خلک تاسو ډېر لرې لرې پورې یادوي دې مکان ته تاسو څنګه رالی دا رسټوري لږه موږ سره بیان کړه او کتونکو دپاره هم دا تاسو واضحه کوئ چې دې سټیج ته تاسو څنګه راورسېدئ جي کاري صاحب دا یو عام سړی هم دې ته رسېدی شي چې ستا په زړه کې د بل مسلمان دپاره درد پروت وي چې هغه ته درد او تا ته هم درد شو چې یاره ده ته تکلیف دی نو آلرډي به الله تعالی مقام درکوي ولې شفا ورکوونکی د الله بادشاه دی خو ستا په زړه کې چې د نور مخلوق محبت یي که نه نو ستا ایستم اجت نشته خپل الله ته متوجه شه او عزت ورکولو والا یو د الله بادشاه دی ځکه ستا په زړه کې د هغه دپاره درد پیدا شو نو دا درد الله خوښوي نو چې کله تا د الله د خوښې کار وکړو نو تا به الله نه خرابوي زما دې ته دا توجه په دې وجه باندې وشوه چې انساني همدردي او د مسلمان سره ښېګړه بلکې انسان سره ښېګړه دا الله ته خوښه ده او حدیث کې هم دغسې دي چې دا د الله کورنۍ ده او الله ته خوښ سړی هغه دی چې څوک د کورنۍ سره محبت کوي اکثر داسې حالات راغلي دي چې د بل بیمار د درد د وجې نه زه خپله ما باندې تبه راغلی دی چې هغه ما کتلی دی یا دونه مې جړلی دي چې زما مرایم خوږ شوي دی چې هغه تکلیف مې برداشت کولی نه شو قاری صاحب یو جهان مننه قاری صاحب دغه فیلډ کې تاسو ته څه مسایل رابېښ شوي دي لکه نن سبا خو مینوال هم سیوا دي الحمدلله تاسو په لکو خلک خوښوئ ډېر زیات پښتانه تاسو خوښوئ ډېر لرو علاقو نه خلک راځي محبت کوي مینه کوي تاسو سره خو داسې قسم له پرابلم تاسو ته جوړ شوی دی چې یا چا غلط ویډیوز تاسو پسې کړي وي یا مطلب تاسو خلاف خبره چا کړي وي یا تاسو د فیلډ حوالې سره چېرې دا تاسو ښه نه کوئ داسې څه مسایل رابېښ شوي دي که نه ټوله مینه او محبت دي که نه خلاف هم شته غمازیان هم شته دی جي کاري صاحب بلکل هم ډېر راوتي وو مونږ په زړه صادقان خلک یو الله دې معاف کړي دونه یو میډیا والا راغی نو هغه چې ما نه کم تپوس کولو ما ولې ټیک جواب ورکړی دی ولې دروغ زما خوښ نه دي د اول نه الحمدلله اوس تا ما ته وویلې چې څه ټایم دی نو زه به درته وایم چې 8 منټه کم 12 دي دا به درته نه وایم چې 10 منټه کم 12 یا په کم نه هغه ته چې ما هغه پاکه وینا وکړه هغه ویډیو خلکو ته نه کټ کټایو کو بیا زما هغه خلکو ته ویل چې دی داسې دی نو په هغې زما زړه ته ډېر دکو شو خو چل
کېږي به هغه څه چې الله غواړي ښه جي او الله ته د هر چا د زړه پوره ور باندې قادر بادشاه دی. بالکل نو ما پسې ډېرو خلکو رنګ په رنګ ګوتې ووالې ښه جي خو فیصلې به دا منصوبې به دا ټول تړي خو فیصله به زما د الله وي. که د خلکو په منصوبو باندې وې نو ډېر مخکې به افتخار نه وې خو منصوبې د خلکو دي فیصله د الله ده. منصوبې به ته ډېرې وتړې خو چې الله څه کوي به کېږي. یو جهان مننه قاری صاحب دې مکان ته تاسو څنګه راغلی لکه موږ اکثر اورېدلي ستاسو مور و پلار هغه چې کوم ستاسو هغه یو ویډیو کلیپ هم راغلی و تقریبا تاسو څومره به خدمت کړی و د مور و پلار او یا مطلب ډېر خلک داسې خدمت کوي خو دې مکان لکه تاسو ته دا مکان چې مقام الله درکړو که نه د دې شاته څه وجوهات لکه دومره عزت الله درکړو الحمدلله د دې حوالې سره راته شریک ما خو د مور او پلار خدمت کړی دی دا مې مرور دی دیم کړی دی الحمدلله خو ما ولا خپې لاسونه مینځلي دي الحمدلله قدم په قدم الله دې قبول کړي امین ثم امین. او ما به چې خدمت وکړو بیا به لاړم 2 رکعاته به مې نفل وکړو. خدای ستا ډېر شکر دی تا راله توفیق راکړی دی. بل داسې دی چې زمونږ کور سره یو ګاونډي و هغې به د هغه خپل سپینګیري پلار قدر نه کولو ډېر د کوره به یې راوشړلو یو شی بل شی نو هغه ته به زه کېناستم سر به مې وله ګنجې کړو دا برې تار څه به مې وله جوړ کړو لکه ما باندې پردي مشران هم ما باندې هر انسان ګران دی. دا لیدونکي به زما ویډیو ګوري داسې پکې شته چې ما پسې کنځل کوي مخامخ په الله قسم کوم هغه ته هم زه دعا کوم نه کومه چا پسې خیره نه کوم. دومره خلکو راله دا زړه را پړسولې او بیا لاړمه 2 رکعاته نفل مې کوم خدایه بس دی خو پوه نه شو خو زه خو دې دپاره دا دعا کولی شم چې یا الله که دی ني د دې بچو کې یا الله ښه خلک پیدا کړي ځکه ما سره د هغه د قبر هم فکر دی چې قبر یې خراب نه شي. آفرین. نو زه د ټولو دپاره د خیر دعاګانې کوم. قاری صاحب الله تعالی تاسو له عمر دراز درکړي. قاری صاحب ډېر زیات بخښنې سره یو تپوس کول غواړم چا څه دنیاوي لالچ تاسو درکړی چې زه به تاسو ته دومره پیسې درکړم یا دا کار تاسو پرېږدئ یا تاسو له دومره دنیا را روانه ده یا داسې تاسو نه مطالبه کړې وي چې دا فیل تاسو پرېږدئ که نه داسې څه دغه چا نه ده کړی؟ نه بالکل دا نه ده راغلي. البته خلکو رنګ په رنګ منصوبې وتړلي چې دا بند شي دا ختم شي او ډېرو ورکې ګوتې ووالې خو ما خو درته عرض وکړو که نه کېږي به هغه څه چې الله غواړي د چا په منصوبو باندې چا کار یا څه شی نه خرابېږي نه څه شی نه کېږي به هغه څه چې الله غواړي خو موږ به دې نه خیر غواړو خدایه خیر راپېښ کړي او دا خدمت جاري او ساري لري یا الله تېره نه قبول کړي ما کې مې اخلاص پیدا کړي الله زما خادمینو کې مې اخلاص پیدا کړي. یو جهان مننه قاری صاحب تقریبا د کومو علاقو نه خلک راځي د ټولو نه لرې تقریبا یا زیاتره ویډیوز موږ تاسو ګورو هغه تاسو خلک وبالي تاسو ته خلک دعوت درکړي یا تاسو ته دې ځای له د کومو علاقو نه خلک راغلي دي او کم بیماران خاص کر راځي او شفا ورته هم ملاو شوې ده دې حوالې سره څه خبرې شریکې؟ پاکستان درته یاد کړم که انټرنیشنل یاد کړم؟ جی انټرنیشنل چې څومره پورې د امریکې نه راځي مالټا نه راځي فیجي نه راغلي دي ناروې نه راغلي دي لندن نه راغلي دي فرانس ایټالیا دې ټولو نه اسټرالیا نه راغلي دي دا څومره ملکونه چې زما مخې ته ټولو نه راغلي دي او پاکستان کې د هر طرف نه راغلي پاکستان کې خو بس ټولو هر طرف نه راغلي د انډیا نه راغلي دي او شفا ورته جمیله شوې د خپل مطمئن شفا الحمدلله په سکرین باندې زمونږ په پیج باندې وګورئ یو پیج دی د اولس خدمت او بل پیج د افتخار قاری افیشل زه پې ډېر پوهېږم هم ناغي راله چلی نو دې باندې بیا وګورئ چې دا کم ملکونو نه راغلي دي او څومره له الله شفا ورکړې ده الحمدلله. ډېره مننه قاری افتخار صاحب یو جهان مننه د ټیم راکولو. قاری افتخار صاحب خپله خپرونه راغونډو یقینا زیات پروګرام بیا خلکو باندې بوج کېږي اجازت به راخلو د مینوالو نه خو اخري کې څه ښه پیغام هغه خلکو ته چې کوم مطلب تاسو وویل چې داسې پروپاګنډې یا داسې قسم نه غلط ویډیوز هغه خلکو لپاره د مینې محبت یو ښه پیغام ورکړه او بیا به اجازت راخلو جي قاری صاحب. زما خو ټولو ته عاجزانه درخواست دی دا خپل جبه دی خوله دی ده که نه خراب هم استعمالی شي او ښه هم استعمالېدی شي نو لحاظه چې خراب استعمالوم نو ښه ولې نه استعمالوم چې الله پې خوشحاله شي او د هغه حبیب پې خوشحالېږي او قبر کې ما ته پاره د خوشحالۍ سبب جوړېږي نو چې دا 3 فایدې راته کېږي ګوره د شیطان مننه کې څه شی دی شیطان درته وي داسې بېکاره سړی دی یا دا نو ته د شیطان مه منه ته د رحمان ومنه او ظن المؤمنین خیره وي ته مؤمنانو باندې ښه ګمان وکړه هلته شیطان درته وي بد ګمان پې وکړه نو ته بد مه کوه د الله د حبیب ومنه ځکه چې دلته هم الله دی قبر کې هم دی او جنت کې هم دی نو موږ وایو چې الله په موږ دونه احسانونه کړي دي نو هر قدم باندې با خوشحاله وو که ما تا پسې سپک وویله نو زه په خپله سپک شوم او ته پې سپک نه شوې
ستانه ګناهونه هغه شابسې او هغه نه کې تا راغلي او د درون خوی والا به هیڅ کله چا پسې سپکونه وي بالکل دا کوم چې لګي دا یقینا سپک دي سپک دي خویونه سپک دي لهذا موږ به دا کوشش کوو چې زما مثال خوی سپک دی چې دا درون کمه دا درون کوم ولې زه خو زناور نه یم زناور خو زندگی تیری خو بس په خپلې مخې ته خوراک کوي او ستا مخې نه هم راکاږي بل پروا نه ساتي نو خو مال الله پاک دا مقام راکړی چې اشرف المخلوقات یم نو زه به زندگی خپله په طریقه تیروم بالکل صحیح ده که نه انشاءالله یو جهان الله دې د ټولو خوشحالۍ نصیب کړي او څومره روڼم چې دا ویډیو ګوري دا شعر یې کوي چې دا پیغام زما هر چاته ورسي الله هم د هر غم او مصیبت نه وساته او دا لیدونکي وروڼه خویندې میندې څومره چې دي یا الله د دواړه جانه دا یو د عزت پردې پې واچوي او د دې دا چینل د دې خلکو دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځي یو جهان مننه یو جهان مننه تار افتخار صاحب زه تاسو نه دا تپوس کول غواړم ډېر زیات بخښنه سره ویم تاسو سبق کوم ځای کې ویلی دی فراغت تاسو د کومې مدرسې نه شوی دی او کله نه شوی دی جي کاري صاحب سن 99 نه زه صدر جامع امداد العلوم اسلامیه پېښور صدر درویش هغې کې زه داخل شوی یم 99 کې او 2008 کې چې فارغ شوی یم په یو ځای مې دغه یو مدرسه کې وخت تېر کړی دی فراغت تاسو شوی الحمدلله 2008 کې مې فراغت شوی دی کاري صاحب تاسو شاګردان یا درس تدریس طرف ته تاسو توجه کنه ټول ټیم تاسو دی خلکو ته ورکړي ټول ټیم مې دی خوا ورکړی دی ولې چې درس تدریس ته هېڅ قسم ما خلک نه مې پرېږدي نه مې پرېږدي کلاس کې به ناست وم سبق به مې خولو مریضان به بار ناست وو ور به یې ټکوله هېڅ باندې پوه نه کړم بیا د ټولو په مشوره باندې وایي ته دا خدمت وکړه تاسو بس دا خدمت وکړئ ډېر ښه سوچ ډېر ښه پیغام والو د قاري افتخار صاحب د پېښور د سیمې د بډابېرې د سیمې یو مشهور هغه دمګري به ورته ووایو یقینا د پروګرام په شروعات کې ما تاسو ته وویل چې دمګري ډېر دي خو الحمدلله ثم الحمدلله قاري افتخار صاحب ته چې کوم مقام الله ورکړی دی یقینا دا په ډېرو دمګرو مطلب الحمدلله په دم فخر کوو ډېرو زیاتو خلکو ته فایده ورسېده لکه څنګه قاري افتخار صاحب تاسو ته په ښکلي الفاظو کې وویل چې د بهر ملکونو نه هم هغه دلته کې خلکو رابطه کړې ده راغلي دي هغه الحمدلله صحتیابه تللي دي الله تعالی دې قاري صاحب ته عمر دراز ورکړي او دغه شان الله دې د قاري صاحب نه داسې کار واخیستلی کړي چې هغه ټولو مسلمانانو ته یو فایده او کار خیر ورسیږي قاري صاحب یو جهان مننه مینوالو ویډیو در سره د الله د رضا دپاره شیر کوي چې هر کس ته ورسیږي او داسې قسم نه غلط ویډیوز یا داسې خلکو باندې تنقید کول یقینا زه وایم چې دا څوک کوي دا به د ده به ډېر زیات ایمان کمزوري وي د داسې خلکو چې کم از کم سپورټ تاسو نشئ کولی او ښه یو ډاډګیرنه نه ورکوئ او دغه شان سپورټ ولا نه ورکوئ نو د داسې خلکو پسې خبرې کول دا یقینا د ایمان د کمزورتیا خبره ده نو مینوالو ویډیو در سره شیر کوئ راکړئ ماته اجازت هر چېرته کې چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ په پاک الله سپارم پاکستان زنده باد پاکستان پاینده باد والسلام یو جهان دا بیان دے چې امداد الله لیکل دا بیان دے رب دې تل لري آباد پمونږ ګران دے رب دې تل لري آباد پمونږ ګران دے افتخار مولانا ډېر ښکلی انسان دے افتخار مولانا ډېر ښکلی انسان